Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. زمان دین اسلام محترم و معززو مسلمانان ورونو خويندو منگا جبال الحسنات بیانول د نیکیانو غرونا. زما محترمو یو داسې سخت ورځ زمنګ استاسو پسې را روانه ده چې په هغه ورځ کې به یو انسان د یو نیکۍ پسې ګرځي. داسې سخت ورځ ده رب العالمین قرآن کریم کې فرمای فاذا جاءت الصاخه، کله چې راشي هغه آفت چې د انسانانو غوږونه به کڼی. یوم یفر المرء من اخیه، په هغه ورځ به سړی د خپل رور نه تښتي، و امه و ابیه، د مور او پلار نه به تښتي، و صاحبته و بنیه، د خپل ښځې او د خپلو زامنو نه به تښتي. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، هر انسان سره به د خپل ځان غمی. زما عزتمندو داسې سخته ورځ ده رب العالمین فرمای فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. الله فرمای هغه ورځ چې د هغې اندازه 50,000 کاله ورځ ده. هغه ورځ رب العالمین فرمای یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه. مجرم به دا غواړي چې په عذاب د دې ورځ کې زه خپل زامن ورکم، خپل رونه او خپله ښځه او خپل قام قبیل ورکم، خو چې الله رب العالمین ما ته نجات راکړي. زما عزتمندو د دغه ورځې دپاره د نن نه سوچ کول، نیک اعمال کول، هغه عملونه چې واړه عملونه دي او غټ اجر پې ملاویږي. محترم یو د هغې نه هغه سلام اچول دي. سلام اچوئ. الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمای واذا حییتم بتحیه، کله چې تاسو باندې چا سلام واچو د هغه په شان ته جواب ورکه یا د هغه نه غوره جواب ورکه. حدیث کې راځي، ترمذی ابو داود کې راغلی دی، امام بخاری رحم الله ادب المفرد کې راوړی، شیخ البانی رحم الله په حکم د حسن لګولی دی. یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچو، کېناست، نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل د لس نیکۍ وګټې. بل راغی ویل السلام علیکم ورحمت الله، وی شل نیکۍ وګټې. بل راغی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، وی 10 نیکۍ وګټلې. زما عزتمندو یو سلام دی، یو سلام چې موږ او تاسو ته معمولی عمل ښکاري غټ اجر پې ملاویږي. زما عزتمندو سلام په ځای باندې نور الفاظ استعمالول چې خط چارې او یا په خیر راغلی یا سلام په صحیح الفاظو باندې نه که السلام علیکم بعضې خلک وایي. نه عزتمندو، سلام په صحیح نیت باندې، صحیح الفاظو باندې، سلام باندې ځان عادت کا. سلام د الله نوم دی، سلام یوه دعا ده. زمونږ ډېر مسلمانان د دې سره نه دي عادت. زما عزتمندو دا من جبال الحسنات دی، دا د نیکیانو غر دی، غر. که دا غواړي چې الله زما نیکۍ زیاتې کړي، سلامونه اچوه. د سلام سره ځان عادت کا، د سلام سره د بچي عادت کا، د سلام سره د ښځه عادت کا، د سلام سره د یو شاګرد عادت کا، د سلام سره د یو ملګری عادت کا. خلاصه د عزتمندو سلام اچوئ او په سلام باندې ځان عادت کوئ. دا نیکیانې دي او غټې نیکیانې په الله انسان ته ورکوي. رب العالمین دې موږ او تاسو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio.